سمندر په اخري حصې کې میلډي جلپري د خپل پلار او مور سره اوسېدله او د هغې دونه ښکلی اواز و چې ټول خلک به یې ګانې ته راتلل، خو هر وخت به ورته د خپلې نې د دوو خپو والا خلکو قصې کولې او د هغې دا ارمان و چې هغه خلک ویني چې څنګه دي. بچې نن ستا دپاره خاص دین ده، ته نن بار وتلی شي او لیدلی شي د دوو خپو والا خلک چې څنګه دي، خو هغې سره به خبرې نه کړي او هغه روانه شوه ډېرې خوشحالۍ سره. اوه دا خو یوه کښتۍ ده. په هغې کښتۍ کې یو ښکلی شهزاده ولاړ و، خو ناڅاپه ډېر تېز طوفان راغی او کښتۍ واوښته او شهزاده هم سیند ته وغورځېدلو. زه به دا ضرور بچ کومه او هغې هغه شهزاده ویني او د سمندر غاړې ته یې راوړو او هغې ګانه شروع کړه او هغې لیدل چې د دې به څوک مدد کوي او هغې سیند ته ټوپ کړو چې شهزاده هوش کې راغی. هغې خواته یو سړی ولاړ و. شهزاده وویل چې زه به چا بچ کړی یم، خو هغې غوښتل چې اوس به هغه شهزاده څنګه وي او خپلې مور ته لاړه او ډېره پریشانه وه. بچې ته ولې پریشانه؟ مورې زه هغه شهزاده سره باید واوسېږم او زه هم باید وخت پرې ولرمه. بچې ته هغې ډین جادوګرې ته لاړ شه، هغه تا له تشې خپې درکولی شي، نور څوک نه. او هغه هغې ډین جادوګرې ته لاړه. ډین جادوګرې ورته د پښو ورکولو مشوره وکړه، خو په بدل کې ورته وویل زه به تا له خپې درکمه، خو د هغې په بدل کې به ته ماته ستا ښکلی اواز راکړې. هغې منظوره کړله او چې ګوري د باندې راوتلې او دوه خپې دي، نو هغه شهزاده هلته کې راغلې. ای جینۍ ته څوک یې؟ هغې ورته خبره کوشش وکړو خو هغې ونه کړلې. زه تا د ځان سره بوځمه، راځه ما سره. او هغې خپلې ماڼۍ ته هغه بوتله. ټوله ورځ به یې یو ځای خوراک کو، جوس به یې څښو او د سیند غاړې ته به یې خبرې کولې. هغې جادوګرې ځان سره وویل اوه اوس خو زما نه څوک ډارېږم نه، زه باید لاړ شم او د هغې نه خپل اواز والمه، اوس به ما نه څوک یېرېږم نه. او هغه هلته کې ورغله. اوه خیر دی ما ته خپل اواز راکړه، ما نه اوس څوک یېرېږم نه، دا خپې هم ستا خو اواز را. هغې ورته منظوره کړه او هغه ډېره خوشحاله شوله. اوه اوس به زما نه خلک یېرېږي. او شیشکه ډېره خوشحاله وه. د باندې هغې جلپري ځان سره سندره شروع کړله. نو شهزاده راغی. ته خو هماغه جینۍ چې تا زه بچ کړې ومه، ته ما سره واده کوې؟ هغې ورته وویل هو ضرور کومه. او دواړو واده وکړو. د هغې مور او پلار او ټولې جلپریګانې هم راغلې او